فلم شروع کیږي د ورکوټي ښار نه او دا وخت د 1860 منګ ورکوټي کور ګورو هغه له ځنګل په منځ کې په دغه کور کې فلورنس نومي یو ښځه اوسېږي او هغې سره درې ماشومان هم اوسېږي یوه شپه موسم ډېر زیات خراب وي او دغه ټایم هم 1860 دی یعنې هغه ټایم کې بجلي هم نه وه په دغه وخت کې به خلکو د مومبتۍ استعمال کولو او په دغه شپه هم فلورنس اوس هم خپله کمره کې بچو سره ناسته وي دا اچانک پاسېږي او لاندې تخانې ته ځي خو دا چې شاته کله وګوري هلته کې څه سپینه کپړه وي او له هغې شاته یو انسان پریشانه خو دا وخت شي کله چې دغه سپینه کپړې والا انسان د دې له بچو کمرې ته روان شي دا ډېره زیاته ویریږي او دا له هغه کپړې پیچه وکړي خو دا په کمره کې څوک هم پیدا نه کړي خو کله چې خپلو له ماشومانو کمرې ته راشي د زوی هلته نه غیب وي او کله چې د خپلې لورنه تپوس وکړي چې زما څه شو نو هغه ورته وایي چې بلیک مین هغه بوتلو خو دا فکر کوي چې زما لور ما سره مزاق کوي کله چې لاندې کور کوشي نو دا خپلې نوکرې نه تپوس وکړي چې زما زوی چېرته دی هغه هم دې ته جواب ورکړي چې ما ته نشته پته دا دوباره سوازونه له خپلو ماشومانو د کمرې نه اوري او کله چې دا واپس هغه کمرې ته لاړه شي نو په دې پیره دا په کمرې کې یو ماشوم هم ونه ګوري او هغه ټول غیب شوي وي دا ډېرې زیاته لیونی شي او خپلو ماشومانو پسې اخوا دېخوا منډې وښي خو په یو ځای کې هم نه راپیدا کېږي او د دې نوکر هم راشي او هغه ورته وایي چې په دغه کور کې خو یو ماشوم هم نشته خو فلورنس اچانک له خپل شاته کپړې لاندې یو کس ویني خو کله چې دا راشي او کپړه وګوري نو له هغې نه د خندا اوازونه راځي فلورنس دغه فکر وکړي چې دا به زما زوی او هغه ما سره مزاق کوي او ما یېروي خو کله چې دا له هغې نه کپړه اخوا کوي دلته کې څوک هم نه وي بیا موږ 3 میاشتې پس وخت ګورو دلته کې موږ یو جنۍ ګورو چې هغه پیرنامي وي او هغه بوت او پوجا او د دغه شیانو باره کې ډېر علم ځان سره لري دا یو کس سره ناست وي او هغې سره خبرې کوي او د دغه سړي یو زوی هم دغه شانتې ورک شوی وي خو په دغه دوران کې هغه ښځه هم دلته کې راشي فلورنس د دغه ښځې نه مدد غواړي خو دغه ښځه ورته انکار کوي او ورته وایي چې زه ستا مدد نشم کولی دغه ښځه ډېره زیاته خفه شي ولې چې دې ښځې نه انکار وکړو او د دې ماشومان اوسه پورې ورک دي دلته کې دا یو بلې ښځې سره میلاو شي چې هغه هم جادو منتر کوي او د دې نوم کیلي وي خو د دې د جادو طریقې څه مختلف وي هغه فورا نه تپوس وکړي چې دلته کې ولې راغلی وي هغه ورته وایي چې 3 میاشتې مخکې زما 3 ماشومان په کور کې غیب شوي دي دا ورته وایي چې زما په خیال زما په کور کې یو پیری رانوتی دی او د هغې نوم نرسي مین دی او هغې زما ټول ماشومان غیب کړي دي او زما ماشومانو به هغې ته سایکو مین ویلو او کله چې زما ماشومانو ما ته دغه بالا باره کې خبره وکړه نو ما په هغې باندې یقین ونه کړو خو اوس ما ته یقین وشو چې دغه پیري زما 3 واړه ماشومان غیب کړي دي او ته چې زما فل یقین دی چې زما ماشومان اوسه پورې ژوندي دي ولې چې ما ته څه عجیبه غوندې کې خنداګانې زه په کور کې اورم او په دغه خنداګانو کې زما له ماشومانو خنداګانې هم شاملې دي دا خبره چې کیلي واوري هغه اګري شي چې دې سره به مدد کوي او بل ورځ بیا موږ کیلي ګورو چې هغه له فلورن کور ته هم راغلی وي فلورن په ټول کور کې شیشې لګولې وي او له شیشو له پاسه کپړې ویښولې وي او کله چې کیلي د دې کور ته راشي نو دا له شیشو نه کپړه اخوا کې خو دا دلته کې څه هم ونه ګوري دلته کې موږ ته پته ولګي چې دا کور له فلورن له خاوند دی او هغه خانداني کور دی کیلي دې نه تپوس وکړي چې تا له ماشومانو خنداګانې له کوم ځای نه راځي فلورن ورته وایي چې د هغې خپله یو کمره وه هلته نه ډېرې زیاته خندا او د ژړا اواز راځي کیلي د خپل بیګ نه سره راډونه اخلي او دا هغه راډونه وي چې له هغې به مدد باندې دا پته ولګي چې دلته کې بلاګانې کوم ځای کې دي خو کله چې د له ماشومانو کمرې ته راشي دا داسې محسوس وکړي چې د چا په مخ باندې څپېړه ورکړه او بیا کیلي دې ته ووایي چې ماشومانانو تاسو په دغه کمرو کې موجود یې او ته وایي که تاسو په دغه کمرې کې موجود یې نو ما ته احساس راکوي بیا اچانک هلته کې ABC والا بلاکونه را لړی شي او دغه بلاکونو مدد باندې دوی ولیکي چې هیر چې موږ دلته یو او اچانک د دې لاسونو کې چې کوم راډونه وي هغه ګرم شي او د دې لاسونه وسوځېږي هغې نه بس موږ له کیلي خپل کور هم ګورو خپل کور کې د یو زوی وي او دا خپل زوی ته هم له فلورنس باره کې ښه کیسه وکړي او ورته وایي چې هغه ښځې ته زما ډېر ضرورت دی او ته لاړ شه او ما له څه کتابونه د بازار نه راوړه د دې زوی خپل مور ته یو خط ورکړي چې هغه له فلورن وي او هغې ورته لیکلي وي چې اوس زه په خپل کور کې اوسېدل نه غواړم ولې چې په دغه کور کې ما ته د خپلو بچو یاد راځي او په خط کې ورته دا هم ولیکي چې زه زما کور ته راغلی وي نو نن نه پس زما کور ته مه راځه خو کیلي چې کله دا خبره اوري هغه ډېر زیاته ناراضه شي او هغه قسم وخوري چې زه به ستا کور ته ځم او ستا ماشومان به راپیدا کوم خو بیا موږ یو هفته پس ټایم وګورو چې کیلي راشي او له هغې کور ته راشفټ شي او دا له ټولو شیشو نه هغه کپړې اخوا کړي او په یو نظر کې دغه کمرو کې شیشو ته ګوري ټولو نه پهله کیلي سپین پوډر راوالي او دغه کمرو د دیوالونو او د کټکو سره ولشندي چې د څوک هم په دې باندې تېرېږي نو ماته به پته لګي او ورسره هلته کې ګنټینې هم راځوړندې کړي او بیا هغه کتابونه راوالي او هغې ته کیني او دغه کتابونه دوراووي چې
چې دا بلې دنیا ته لاړ شي او هلته کې وګوري. چې لکه په دغه کمرې کې دا په کرسۍ باندې څوک وګوري چې ناست دي او ورسره د فلورن وړه لور هم وګوري په شیشې کې او هغه منډه کي او واپس خپلې کمرې ته راننوځي او سره هغه نرس مین اتما هم راغلی وي او دا ښځه یېروي او هغې ته په شیشې کې خپل ځان هم ښیي او یو ځل بیا هغه دې ته حاضر شي. خو کیلي ورته ووایي چې ته ما نشي یېرولی او نه ته ما یېرولی شي او بیا دا چې کله شپې په وخت کې خپلې کمرې ته لاړ شي ورته کې ویده شي نو له ماشومانو کمرې نه دې ته له ژړا اوازونه هم راځي. خو کله چې د هغه کمرې ته ننوځي په دغه زانګو کې یو وړه ګوډۍ پرته وي چې هغه ډېرې زیاته خوفناکه وي. بله ورځ کله چې دا په شیشه کې ودرېږي نو دې په ګردن باندې د نوکانو نشانونه وي او سره هلته کې بلاکونه هم پراته وي او په هغې باندې لیکلي وي چې آی کین یعنې زه یې کولی شم. او هغې نه پسه دا له ماشومانو کمرې بهر پوډر واچي او هغې له پاسه دا کواینس هم کېږي چې دې نه څوک بهر ته راونځي او سره نرسي مین هلته کې یو ډرایینګ هم ایښولی وي چې هغه ډرایینګ باندې هغې ورته ای لیکلی وي. بل اوس د کیلي زوی دې ته یو خط رالیږي. دې د زوی په خط کې لیکلي وي چې په دغه کور کې پخوا زمانه کې به یو بوډۍ اوسېده کم کور کې چې ته اوسېږي او بیا کیلي له هغه بوډۍ کور را پیدا کوي او هغې ته ځي او هغې سره ملاقات کوي. دغه بوډۍ ښځه ورته کیسه کوي چې په کم کور کې ته اوسېږي په دغه کور کې به زه اوسېدم او په دغه کور کې یو اتما ده او ما محسوسه کړې او کتلې ده او هغه اتما ما په شیشې کې کتلې ده. د دغه خبرې 70 کاله وشو خو زه اوس هم هغه اتما محسوسه کولی شمه او ته وایي چې په دغه کور کې زما ورور هم دغه اتما غیر کړی و او تر اوسه پورې زما ورور پیدا شوی نه دی او هغه ورځ نه پسته موږ دغه کور پرې غوښتی دی او ته وایي چې هغې غوښتون هغې به زه هم مړ کړی و. په دغه دوران کې د کلي له لاسه ډرنګ لړی شي او دغه بوډۍ راواخلي او هغه یې وپېژني او ته وایي چې دغه ډرنګ بل چا نه بلکې زما ورور جوړ کړی و کوم چې اوس په دغه دنیا کې نشته او هغه غایب دی. او ته چې کله زما ورور د دغه اتما باره کې خلکو ته خبره کول نو چا هم په دې باندې یقین ونه کو. خو کیلي دې ته تپوس کوي چې دلته کې څه لاره یا څه طریقه شته چې دغه اتما موږ ایساره کړو او دغه ماشومان واپس دې دنیا ته راولو. دا بوډۍ ورته وایي چې یو کال مخکې هم د دغه کور نه یو سړی راغلی و او هغې هم ما نه مدد اخیستو. دلته کې موږ ته پته ولګي چې دا سړی بل څوک نه بلکې د فلورن خاوند و چې د دې مدد اخیستلو لپاره راغلی وه. خو د حیرانۍ خبره دا ده چې د فلورن ماشومان خو 3 میاشتې مخکې غیب شوي وو. هغه یو کال مخکې ولې راغلی و. خیر دا خبره به تاسو ته مخکې په فلم کې ښایم. په اخره کې ورته دغه بوډۍ نشانونه وښیي او لاسونه ورته ښکاره کړي او ته چې هغه اتما ماته یو نشان راکړی و او کله چې دغه اتما چاته په لاس نشان مړ کړي نو ضرور بیا هغه اتما راځي او هغه سړی قتل کوي. خو ما هغه کور پرېغوستو ځکه خو زه اوسه به ژوندی یم. خو کیلي چې کله دې ته خپل نشانونه وښیي نو دا بوډۍ ښځه ورته وایي چې زر ته زه دغه کور پرېږده کې ته به مړه شي. خو کیلي دې خبره ونه مني او دغه بوډۍ ښځې نه دا لاړه شي او هغه فلورنس ته راشي او هغه ټوله کیسه د فلورنس ته وکړه چې زه ستړی یم او هلته کې یو بوډۍ ښځه ده او هغې ماته چې څه خبرې وکړي هغه ما راته وکړي. د کیلي زوی هم دغه کور ته راشي او دا چې کله کور کې ګرځېږي د هلته کې هغه کوینس وګوري چې د دروازو بهر ته په پوډرو له پاسه پراته وي. خو د کیلي زوی په دغه سیکو کې یو سیکه هلته نه اوچته کړي او بیا اچانکه دغه کمرې نه د ماشومانو د ژړاګانو اوازونه چالو شي. خو کله چې دا کیلي هلته کې راوغواړي نو دا هلته کې هېڅوک هم ونه ګوري او اچانکه دغه دروازه په زوره باندې بنده شي. بل خواته موږ فلورنس وګورو چې بره چته ختلي وي او هلته یې ځان لړه کړې وي او هغه مړه شوي وي. کیلي واپس راشي دغه کور ته او هغه اتما ته اوس هغه چیلنج ورکوي چې ته ما نشي یېرولی او دغه کور کې موجوده ټولې شیشې هغه ماتې کړي او غوسه شي او ورته ووایي چې زما زوی پرېږده که ته دومره تکړه او ته څوک بوتلی شي او غیبولی شي نو راشه ما غیبه کړه. خو اچانکه دا هلته کې د کپړې لاندې خپل زوی وګوري او دا خپل زوی چت کې خپل کور ته راولي او دا هلته کې یو کتاب راولي او هغه پړاول شروع کړي. دا په دغه کتاب کې پخواني وختونو کې طریقې ګوري چې څنګه به خلکو کاله جادو کولو او یا به یو اتما نه سکون غوښتو. په دغه کتاب کې دا معلومه کړي چې د هغه اتما هډوکي را پیدا کړه او په ځمکه کې په یو ځای کې ښخ کړه. دا بیله فلورنس کور ته ځي او هلته کې ګرځېږي او بیا په یو ځای کې هغه کوپړې هم را پیدا کوي چې دغه کوپړې ښخولو لپاره خپل زوی ته ورکړي. خو څنګه چې دا هغه کور نه بهر وتلو کوشش کوي هلته کې یو اتما راشي او کیلي ووښي او هلته کې بېهوشه کړي او اچانکه په دغه کور کې اور ولګي. خو لا کیلي زوی هوښیار وي هغه کوپړې راولي او په منډه بهر ته وځي او په ځمکه کې هغه کوپړې ښخه کړي. په دغه کور کې موږ یو لاس ګورو چې کیلي ته ورکړي او هغه کیلي راپاسي. د کیلي زوی د کور بهر ته خپله مور ګوري چې هغه ورته اوازونه کوي. کله چې دا خپله مور وګوري او هغه ورته اشارې کوي چې زما خواته راشه او دا کور دننه چې کله هغه راننوځي دا خپله مور هلته کې مړه وګوري
بالکل دلته کې کلی مړ شي او د دې زوی ډېر زیات وجاړي او خپل مور په غېږه کې راوالي او دنه بهر ته وځي. په دغه کور کې چا هم دغه اتما ته چیلنج ورکړی دی هغه انسان د دغه کور نه ژوندی نه دی راوتی. کلی خپل مرګ سره هغه اتما هم د دغه کور کې همیشه لپاره ختمه کړې ده او موږ چې کم لاس دلته کې وکړو چې کلی ته ورکولو هغه د دې خاوند و کم چې راغلی و او کلی خپل ځان سره ویوړ او دلته نه زموږ فلم ختم شي.